سمسور دے پرات نو سو ټول جهان رسول الله د حسن دے. امام بخاری د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف سره المنځ کاوه. ابو جهل او د قریش نور مشران هم هلته ناست و او ورته ګوري. زړونه د قهر او غضب ورته ډک دي. په دغه وخت کې نور خلق راغله او د کعبه شریف سره یې یو اوشه حلال کړ. ناس یې ورسره کوي کلمه او لړمونه ځینې راويست. قریش ورته ګوري. نو یې په خپل مابین کې سره وویل څوک دغه کلمه اخلي او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سجدې په وخت کې د پر سر ورږدي. قریش خاندي او مسخره کوي غواړي چې څوک دا کار وکړي. خو عقبه ابن معیط ملعون ویل دا کار زکوم. قریش خاندي او عقبه ته وایي ونیسه ولارسه. یو د دې خوا بل د بلی خوا څو عقبه لعنت الله علیه ولارسو او هغه د اوشي د نس مردار شي یعنی راوخسته. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سجده سو د هغه پر سر یې ورکښېښول. ویني مرداري غورځګي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک سر پراته دي او د صلی الله علیه و آله وسلم وخپل رب ته سر پر سجده ایښی. عقبه ملعون بیرته د قریش پر طرف ورهیسو او خاندي. شین د خندا کیږي. هغه نور قریش هم ورته ګوري او پر دغه خپل رذل او خبيث عمل خاندي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل رب ته پر سجده دي او دغه چټل او غړش یعنی پر سر پراته دي او قریش خاندي. هغه څوک چې دغه قصې روایت کوي وایي قریش دونه وخندل چې د ډیری خندا څخه به پر یو او بل خوا کژیدل او یو به پر بل ځان تکیه کاوه. د ډیری خندا څخه ځانونه نسوي تکیه کولای او دا خندا یې ټوله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه حالت و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به حرکت و خپل رب ته پر سجده سر ایښی او د سجدې څخه نه راپورته کیږي. څو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوچنی لور حضرت فاطمه رضی الله عنها راغله او په جړای دغه کلمه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر څخه استکړه. فکر وکړئ دغه قسم معامله د مکه مکرمه د یو سردار سره د صادق الامین سره کېده بیل دې څخه چې نبی پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي. خود قریش ژوند او اخلاق د هغه چا سره چې خلق یې د یو رب و عبادت ترابلل او د بوتانو د عبادت څخه اخلاصول و دغه اندازې ته رسیدلی و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه څخه فارغ سو او د هغه مردارو کلمو ویني خیری غورځګي پر پراته و نو یو دوی ته قتل او شراوی ورته کوله ویل اللهم عليك بقريش. درې واره یا دغه جمله وویل او بیا یې د دوی نمونه یادول. اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط. د دغه ناس د خلق نمونه یادول یو یې په نامه سره یاد کړي. راوی د حدیث وایي ټول هغه کسان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې نمونه یاد کړه په والله ټول می د بدر د غزا په ورځ مړه او مردار سوي ولید. ټول وشل شو. هغه کسان چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه بد عمل او ناوړه کار کړی وو ټول د بدر په ورځ مردار کړل شو. ورونو تاسو واوریدل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو وخت شرا وکړه او څو وخت قبول شو. پس لکلو ټول ووجل شو. په دې کې و ټول مسلمانانو ته اشاره او لارښوونه ده. کوم وخت چې دعا کوي او د رب عزوجل څخه یو شی غواړي تلوار بنه کوي دعا مو قبليږي مګر وخت یې په الله جل جلاله پورې تعلق لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ستاسو څخه د هر چا دعا قبليږي ترڅو چې تلوار ونه کوي. صحابه کرام پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله یو څوک څنګه تلوار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه داسې چې یو نفر وایي دعا می وکړه او قبول نه شو. ورونو قبلیت داسې نه دي چې پس له یوې ورځې یا یوې میاشتې یا باید نن او سبا زما کار وسی. قبلیت شاید پس له کلو وسی
لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې په دغه حالت کې وسو بس لکه لویه دعا یا شرا قبول سو نو کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کلونه په بار کې نیسي د نور خلقو په باره کې څه خیال کوي مقصد دا چې دعاوي کوي هر څه چې د الله جل جلاله څخه غواړي وی غواړي مگر تلوار مکوي که چا تلوار کاوه دعا یې نه قبليږي ځکه د حدیث شریف لفظ هم داسې دی چې فرمایي یستجاب لاحدکم ما لم یستعجل یعنی ستاسو څخه د هر چا دعا قبليږي تر څو چې تلوار ونه کړي سمسور دې پراتلو سټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله باران رسول الله سمسور دې پراتلو سټول جهان رسول الله د حسن د هر وخت تورې باران رسول الله باران رسول الله